سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیلهمند یم چې روغ جوړ به یاستئ. د هر څه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو، ځینو ورونو دغه پوښتنه کړې وه چې د ښځې تی رودل او شیدې تېرول څه حکم لري. که سړی د ښځې تی وروي څه حکم لري؟ زیات وخت داسې کوم چې د ښځې تی په خوله کې نیسم چې کله مې شیدې تر ستوني تېرې شي. د ښځې د پیو رودل حرام دي. تفصیل: که په وخت د اختلاط د جما کې یو سړی د خپلې ښځې تی وروي په داسې حال کې چې د پیو د نشتوالي پوره یقین وي نو جایز دی، او که په نکاح کې څه خلل نه راځي. فتاوی دارالعلوم دیوبند: د نکاح حرمت هلته ثابتېږي چې تر 2 کلنۍ نه په کم عمر کې وي. حدیث شریف: نه حرامېږي مګر هغه شیدې چې په یو طفل ته ورودل کېږي چې هغه له شیدو څخه بېل شوی نه وي. رواه ترمذي: یعنې هغه شیدې د حرمت باعث ګرځي چې طفل له 2 کلونو څخه کم وي، یا د امام ابو حنیفه په نزد 2 کاله او 6 میاشتې وي، او د دې سن نه پورته باعث د حرمت نه ګرځي. فقه جامع اهل سنت: که سړی د خپلې ښځې شیدې وروي وڅښي ښځه ورباندې نه حرامېږي. ولې داسې کول حرام دي؟ ځکه چې د تی بیلتون له سن نه پورته د انسان شیدې څښل حرام. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او لایک او شیر یې کړئ تر څو نور دوستان هم له دې غوره معلومات څخه برخمن شي.